بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو تر مخه دلته ستاسو د ټولو ځوانانو مشرانو کشرانو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته دلته دا موقع راکړه، موږ ته مو عزت راکړئ. الله پاک دې تاسو ټولو ته عزت درکړي، تاسو دې قدرمن شئ. او د هغه وروسته دلته د دې ټورنمنټ د کمیټې ځوانانو ته د زړه له تله مبارکي وایو چې دوی دلته په خپل کلي کې داسې د امن داسې د ورورولۍ ټورنمنټ جوړ کړی و. دا ځوانانو ته دا موقع ورکړه چې هغه دلته خپل صلاحیتونه ښکاره کړي او دلته دا ځوانان په دا میدان کې سره یو ځای کړي دي. د هغه بعد د نن ورځې دا د فاینل کوم دوه ټیمان چې دي، شهید عارف افغان ټیم او شهید ارمان لوني ټیم، دا دواړو ټیمانو ته مبارکي وایو چې دوی دلته همت کړی دی او تر دا ټورنمنټ تر اخره پورې ځان را رسولی دی. او تر دې ډېر غټ همت دغه دی، موږ د پښتون تحفظ مومنټ له خوا څخه د دې ځوانانو له خوا څخه دوی ته آفرین وایو، دوی ته سور سلام کوو چې په دوی کې دومره احساس شته، هغه پښتونولي پکې شته، هغه افغاني ننګ پکې شته چې دوی خپل د وطن شهیدان نه دي هېر کړي. د سپورټس په میدان کې هم د دوی خپل قامي شهیدان په یاد دي او خپل د قامي شهیدانو نومان ژوندي ساتل غواړي. نو ځکه یې خپل پر دغه ټیمانو باندې زموږ دغه دوه د ملي اتلانو نومان ایښي دي. تاسو ټولو ته آفرین وایو، ستاسو پر دا افغاني ننګ باندې، ستاسو پر دا مینه باندې. او د هغه بعده او داسې وایي چې چیرې د سپورټس میدانونه د کیلو میدانونه چیرې آباد وي، هلته به جیلونه او د نشو ځایونه چې هغه به برباد وي. نو سپورټس د صحت دپاره، د معاشرې دپاره، د یوې علاقې دپاره ډېر ضروري شی دی. زموږ ځوانان پکار دی چې د سپورټسو خواته راسي، دا د دوی د صحت دپاره ګټمن دی او دوی د نورو غیر ضروري مجلسو سره راګرځوي، د غیر ضروري ناستو سره راګرځوي. نو سپورټس پکار دی چې هر ځوان سپورټس وکړي، دا ډېره فایده لري، دا په معاشره کې یو ډېر ښه پیغام ورکوي، دا د روان نسل ته یو ډېر پیغام ورکوي. او دلته بله غټه خبره دا ده، زموږ دا پښتونخوا وطن، زموږ دغه سپېرې غونډۍ، زموږ دغه غرونه، زموږ دا ښایسته پښتونخوا وطن، دلته زموږ د دې وطن دښمنانو، دغه پنجابي استعمارګرو، دغه دهشتګردو زموږ دا ټول جنوبي پښتونخوا وطن په ډېرو مختلفو پروپیګنډو را بدنامه کړی دی. دلته چې زموږ وطن ته هر سړی راځي، دوی دلته تلاشانې پکې کوي. وجهان دې دا ویلي دي چې دلته بدامني ده، دلته دهشتګرد دي، دا وطن کې چې دوی دلته خلک وژل کېږي. نو ستاسو دغه د نن ګروند، ستاسو د دې ځوانانو شرکت، دا د هغه پښتون وطن د دښمنانو پر مخ باندې یو کلکه چپلاخه ده چې موږ دا ور ثابته کړه، تاسو دا ور ثابته کړله چې پښتانه د امن خلک دي، پښتانه د ورورګلوۍ خلک دي، پښتانه د محبت خلک دي، پښتانه دلته لوبې کوي، کیلونه کوي. زموږ دا میدانونه په دا ځوانانو ښایسته دي. نو دا خپله زموږ د وطن د ښه سباوون دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی، ډېر ښه اقدام دی. تاسو ټولو ته آفرین وایو، ستاسو پر دا همت باندې، د دې علاقې پر مشرانو باندې، دلته دغه ماشومانو ته تاسو ټولو ته مبارکي وایو، آفرین وایو چې په تاسو کې دغه احساس شته، خپله پښتونولي در پکې شته، خپل افغاني ننګ در پکې شته. دا امید کوو چې تاسو به پر مخ باندې هم داسې د ورونو رقم په محبت باندې دا طرح نور ټورنمنټونه جوړوئ او دغه میدانونه به آبادوئ، دلته به نشې ختموئ، دلته به امن راځي. دا د امن یو ډېر غټ پیغام دی. نو دلته یو وار بیا کمیټۍ ته مبارکي وایو چې دلته دوی ډېر همت کړی دی او دغه ځوانانو ته دغه د صلاحیتونو موقع ورکړې ده. خو د دې سره سره به دغه رقم لکه څنګه چې تاسو د سپورټس په میدان کې هم خپل ملي اتلان ژوندي ساتلي دي، د هغو نومونه مو ژوندي ساتلي دي. د دغه احساس امید پر روان وخت باندې هم سره کوو. ډېره مننه، کور مو ودان، الله مو عزت